پولیو وایرس د ختمولو لپاره د پوره نړۍ مختلف ضلعو کې یو خاص 15 ورځنی پولیو مهم د 1 اپریل نه شروع کیږي چې تر 3 مې پورې بعد جاری وي. د دوران کې بعد د سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا 3 ضلعو کې مکمل او 14 ضلعو کې په کومه توګه مهم چلولی شي. دویمه مرحله کې بعد د 2 مې نه تر 4 مې پورې خیبر پختونخوا 4 ضلعو کې پولیو ویکسین او کتري ورکول شي. د 1 اپریل نه شروع کوونکي پولیو مهم کې بعد د سند 3 ضلع، بلوچستان 28، خیبر پختونخوا 14 او پنجاب 9 ضلعو کې به 2.40 نه زیاتو ماشومانو ته پولیو کتري او ویکسین ورکول شي. د نه علاوه اسلام آباد یو ضلع کې هم پولیو مهم ټاکل شوی دی چې پکې به 4.5 نه زیاتو ماشومانو ته ویکسین ورکول شي. وزارت صحت له طرفه عوامو ته دا اپیل دی چې پولیو مهم دوران کې د محکمه صحت ټیمونو سره تعاون وکړي او خپل ماشومانو ته د پولیو کتري او ویکسین لازمي ورکړي چې ستاسو ماشومان د ټول عمر معذورۍ نه بچ شي، ځکه چې فیصله بنن کول غواړي که سبا خپل ماشومان وړاندې لیدل غواړي.